کله کله انسان ژوندی وي، ساه اخلي، زړه یې هم درزیږي، خو دننه ژوندی نه وي. دا د ډاکټر اسرار احمد ډیر جوور الفاظ دي. دا یوازې جمله نه ده، دا یو حقیقت دی، دا یو خبرداری ده، او دا یو آینه ده چې موږ پکې خپل ځان وینو. نن د انسان ژوند ته وګوره، سحر موبایل، ټوله ورځ منډې، ماښام ستړی او شپه تشوالی، نه سکون شته، نه د زړه آرام، نه د ژوند مقصد. دا ژوند نه دی، دا یوازې تیرول دي. ژوند یوازې ساه اخیستل نه دي، ژوند احساس دی، ژوند مقصد دی، ژوند هغه اور دی چې انسان دننه ژوندی ساتي. کله چې دا اور مړ شي، انسان خاندي هم خو دننه جاړي. ډیر خلک په لویو پیښو نه ماتیږي. موږ هره ورځ د بې پروایۍ د عمله مرو. کله چې د چا درد احساس در نه کړي، حق او باطل یو شان ښکاري او خپل ځان هم دروند ونه لري، نو پوهه شه چې موږ دننه مړه شوي یو. ډاکټر اسرار احمد فرمایلی دي، اصلي مرګ په قبر کې نه وي، اصلي مرګ د زړه مرګ وي. کله چې زړه مړ شي، ګناه انسان نه لړزوي، ظلم وینو خو غلی پاتې کیږو، او حق واورو خو بدلیدو ته تیار نه یو. نن د ټولو لویه مسله غربت نه دی، بېروزګاري نه ده، بلکې دا ده چې موږ ژوند هیر کړی دی. موږ ژوند نه کوو، یوازې وخت تیرو. خپل ځان نه پوښتنه وکئ، په آخري ځل مونږ کله د زړه نه دعا کړې ده؟ تا په آخري ځل کله د خپل زړه نه تپوس کړی؟ په آخري ځل دې کله الله یاد کړی او زړه دې سپک شوی؟ که جواب درته نه یادیږي، نو دا د خطرې ګنټي ده. ژوند بیرته کله راځي؟ ژوند هغه وخت راځي کله چې انسان فکر شروع کی، کله چې ځان نه پوښتنه وکړي، زه ولې پیدا شوی یم، زما مقصد څه دی. ژوند هغه وخت راځي کله چې انسان د ضمیر غږ واوري، نه د دنیا شور. کله چې د ګناه نه نفرت پیدا شي، په رښتیا کې سکون وي، او انسان په یوازیتوب کې د ځان څخه شرمنده نه وي. الله مونږ یوازې د ژوند کولو دپاره نه یو پیدا کړي، بلکې د با مقصد ژوند دپاره یې پیدا کړي یو. کله چې مقصد پیدا شي، ژوند بیرته راځي. که نن ستړی مایوس او تش احساس کوي، نو دا د ختمېدو نښه نه ده، دا د ژوند آواز دی چې تا ته غږ کوي. اوس هم وخت شته ځان د کتو، لار بدلولو او الله ته د ګرځېدو، ځکه چې هغه څوک چې په ژوند کې ژوندی شي، د مرګه نه یېرېږي. آخري خبرې، کله کله ژوندي یو خو ژوند مو دننه ختم شوی وي، خو که نیت وي نو په یوه شیبه کې ژوند بیا شروع کېدی شي.